أهلا يا عطرا يسكينا يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا يا جامع خير يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. پټخل ناروغي یو داسې ناروغي چې د انسان هوسايي ختموي او خوشحالي لمنځه وړي او علاج په دوو خبرو کې ده. په څلورو ځایونو کې دا ناروغي ښکاریږي چې باید موږ او تاسې ځانونه ترې وساتو. مسلمان داعي د دې عصر ستر عالم دکتور محمد راتب النابلسي وایي یو پټخل ناروغي ده تر ټولو ناروغي او خطرناک ده. تاسې د هغې څه آثار او اغېزې نه وینئ او نه یې کوم عوارض درته ښکارېږي. کله چې د دې ناروغي وایرس درته ورسېږي غټ تاوان درته پېښوي. نابلسي وایي دا خطرناکه ناروغي په نعمتونو د اعتیاد ناروغي ده. دا ناروغي د نعمتونو د نشې ناروغي ده او دا په څلورو ځایونو کې ښکارېږي. لومړی دا چې د خدای تعالی له نعمتونو سره داسې بلد سي دومره ورسره اشنا سي چې هېڅ نعمتونه نه درته ښکارېږي، احساس دې ختم کي، داسې فکر کوي چې دا نعمتونه د تا د زیار او هڅو نتیجه ده او د تا خپله لاسته راوړنه ده. دوهم دا چې ته کله له بهر څخه خپل کور ته ننوځې او د کور حالات سم ومومي او ښه حالت وي او د خدای تعالی شکر ادا نه کړي. دریم دا چې بازار ته لاړ سي چې څه د زړه وي هغه په ریړۍ کې اچوي، اخلي یې، موټر ډکوي، پیسې ورته ورکوي او خپل کور ته راګرځي، هېڅ د نعمت احساس نه کوي او داسې عادي درته ښکارېږي او داسې فکر کوي چې دا په ژوند کې زما خپل حق ده. څلورم داسې له خوبه راپاسې روغ رمټې په امن کې هېڅ شکایت نه لري او د خدای تعالی شکر او حمد ادا نه کړي. نو پوسه چې په دې څلورو حالتونو کې په الله تعالی مې د قسم وي په غټه خطره کې. نابلسي وایي کله چې نعمت سره په دې اندازه باندې بلد شوې چې دلته او هلته خوري او څښي د هغه چا درک نه درته لګېږي. څوک چې وږي وي ډوډۍ نه لري او یا ډوډۍ او هر څه لري خو خوړلی نه سي، نو د الله تعالی شکر ادا کړه، د الله تعالی حمد ووایه او ووایه الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشکر. کله چې ته خپل کور ته ننوځې، ته چې کله خپل کور ته ننوځې او په پرده کې مینه او محبت وي، مور او پلار د ژوندي وي، ښځه یا ماشومان د په روغ حالت باندې ومومي، نو د الله تعالی شکر ادا کړه. ژوند دې ته مه پرېږده ستا له نعمتونو سره په داسې شکل اشنا کړي چې احساس دې ختم سي، بلکې ژوند په داسې شکل باندې جوړ کړه چې په هر حالت کې ستر پروردګار په یاد وي او دغه حمد او شکر ادا کړي. که یو څوک له تا پوښتنه وکړي چې څه حال دې ده، داسې مه ورته وایې چې کومه نوې تازه نسته. د الله تعالی نعمتونه در په یاد کړه، ویې ګڼه او د الله تعالی شکر ادا کړه. هغه نعمتونه چې خدای تعالی یې هره ورځ تا ته درنوي وي او په تا باندې شکر ادا کول واجب ده. ډېر داسې خلک شته په دې نن ورځ کې هغه نعمتونه ترې اخیستل سوي دي، خو ته بیا هم د دې نعمتونو برخمن یې. ډېر داسې خلک وو چې په امن کې وو، هوسا وو، ساتلي وو، خو نن په ویره کې دي. ډېر داسې روغ کسان وو چې له ښه صحته برخمن وو، خو نن ناروغان دي. ډېر داسې کسان وو چې ښې وظیفې یې لرلې، ښې ډیوټي یې لرلې، ښې دندې یې لرلې، خو نن له کاره لوېدلي دي. ډېر داسې بډایان وو چې پرون له ټولو نعمتونو برخمن وو، خو نن نورو ته محتاج دي. ډېر داسې سترګور وو چې نن ړانده دي. ډېر داسې کسان وو چې له ډېره تکبره او غروره به د ګوتو په سرونو تلو، خو نن بېوسه دي. او الله تعالی تا ته دا ټول نعمتونه نن بیا درنوي کړل. ووایه الحمدلله، څه چې الله تعالی را کړي دي او څه چې خدای تعالی را پرې ایښي دي ماته، په هغو ټولو د خدای تعالی شکر ادا کوو. په پای کې به دا ووایو چې ای الله پاکه مونږ د تا د نعمتونو شکر نه ده ادا کړی، ته یې مرانه اخلي. خداوند متعالی تاسې په موږ څه لورولی دي
هغه بیرته مرانه اخلي. ای الله پاک د تا د نعمتونو شکر په موږ باندې لازم ده، خو موږ کما حقه نه ده ادا کړی. خداوند متعالی د تا د نعمتونو د شکر توفیق راکړي تر څو د تا د زیاتو نعمتونو حقدار سو. خداوند متعالی تا په خپله قرآن کریم کې فرمایلی دي او د تا خبره رښتیا ده، لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسې زما شکر ادا کړي زه به تاسې ته نعمتونه در زیات کړم. یا رب لك الحمد، یا رب لك الحمد، یا رب لك الحمد. خداوند متعالی لکه څرنګه چې دې نعمتونه را باندې لورولی دي همداسې د شکر ایستلو توفیق راته راکړي، موږ د تا حامد او شاکر بندگان وګرځوي. خداوند متعالی لکه څرنګه چې د نعمتونه را باندې لورولی دي همداسې د شکر توفیق را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جامع خير يجمعنا بالذكر سيبقى يرفعنا، تجويد حفظ